بشریت دی محمد په جهان باندې رحمت دی محمد لوی غمخور د بشریت دی محمد په جهان باندې رحمت دی محمد تورې شپې د وحشتونو رڼا کړئ تورې شپې درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د مسواک فضیلت په مبارکو احادیثو او ساینس کې لټوو او ګورو یې چې د اسلام بختور پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتیا هم د ټول بشر دپاره یو ستر رحمت او موږ ته یې د خپل مبارک ژوند په یون کې ډېر څه راپرېښي دي تر څو موږ او تاسو عمل پې باندې وکړو او د دنیا د آخرت ګټې ترلاسه کړو. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهر الفم مرضات لرب. ام المؤمنین بی عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل مسواک د خولې پاکونکی او د پروردگار جل جلاله راضي کوونکی دی. رواه البخاري و احمد. قدرمنو د مسواک په هکله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم 40 مبارک احادیث راغلي د امت معتبر علماو له بیلابیلو کتابونو نه علامه علي قاري رحمه الله تعالی علیه چې په مشکات کې یوه شرحه کړې چې نوم یې مرقات ده هغه د مسواک اویا پایدې را اخیستې دي. لومړی هر هغه څوک چې مسواک وهي له هغه سړي نه الله جل جلاله راضي کیږي نو د بنده به الله جل جلاله راضي کېدلو نه پرته په دنیا کې نور څه ارزو او تمنا وي. دوهم یو لمونځ تر 9 لمونځونو زیات ثواب لري څوک چې مسواک پکې ووي په اوداسه کې او تر 400 درجو پورې. دریم په همیشه توبې په انسان باندې هر څه پراخیږي هر سختي چې وي الله یې پراخوي. څلورم سړی دولتمند کیږي. پنځم خوله پاکوي. شپږم وورۍ مضبوطوي. د سر درد آراموي. اتم هغه رګونه چې په بدن کې بې حرکت وي هغه په حرکت راولي او هغه رګونه چې د رنځ له امله شخ او کلک ولاړ وي نو هغه خپل حالت ته راولي. نهم د سر درد کموي او بیخي یې ورکوي. لسم په بدن کې بلغم کموي. 11 غاښونه قوي کوي. 12 د سترګو نظر تیزوي. 14 معده قوي کوي. 14 بدن قوي کوي. 15 د ژبې فصاحت پیدا کوي. 14 حافظه قوي کوي. 15 عقل قوي کوي. 18 زړه پاکوي. 19 نیکي زیاتوي. 20 ملایکې خوشحاله کوي. 21 ملایکې د سړي سره مصافحه کوي. 22 مخ منور کوي. 23 د عرش ملایکې دغه انسان ته د رحمت او مغفرت دعا غواړي. 24 انبیا علیهم الصلاة والسلام مغفرت ورته غواړي. 25 شیطان په غوسه کوي. 26 د انسان اولاد زیاتیږي ورسره. 28 په پولیس سرعت سړی د برق په شان تیریږي. 28 سړی ځوان ساتي. 29 عملنامه الله جل جلاله په ښي لاس ورکوي. 30 بدن په طاعت باندې قوت مومي. 31 د بدن ګرمي ورکوي. 32 د بدن دردونه ورکوي. 33 د انسان ملا قوي کوي. 34 په ځنکدن کې انسان ته کلمه ورنصیب کیږي. 35 ځنکدن په انسان اسانه کیږي. 36 غاښونه سپینوي. 37 خلو خوشبویه ساتي. 38 حلق صفا کوي. 39 زړه صفا کوي. 40 ذکاوت پیدا کوي. 41 د بدن رطوبت کموي. 42 سترګې روښانه ساتي. 43 انسان چې دا هر عمل کوي دا د الله جل وړاندې مزدوري ده نو دغه مزدوري زیاتوي. 44 انسان هر وخت په خپل مال کې ګټه کوي. او 45 هغه خوب چې انسان ته بې ځایه راځي د مرضونو له وجې نه هغه لرې کېږي ورسره. 46 د سړي حوایج الله پوره کوي.
اووه قبر الله جل جلاله انسان ته پراخه کوي. اته څلوېښتم په قبر کې به الفت او محبت ورسره کیږي. 9 د هغه کس چې مسواک یې نه وي وهلی ثواب هم د ده په عملنامه کې لیکل کیږي. 50 د جنت دروازې ورته خلاصیږي. 51 د ده په شان کې ملایکې وایي چې دغه کس به په انبیاو پسې اقتدا کوونکی وي. 52 د دوزخ دروازې ورنه بندیږي. 53 د دنیاوي ستونزو او مشکلاتو څخه الله جل جلاله ورته نجات ورکوي. 54 ملک الموت په هغه صورت کې ورته راځي په کوم صورت کې چې ملایکو هغه ته راځي، اولیاء او نیکانو خلکو ته راځي. 55 د دنیا نه به په داسې حالت کې ځي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به دته حوض کوثر باندې اوبه ورڅښي. 56 د لارې په منزل کې بیا انسان نه ستړی کیږي. 57 ملایکې پرې خوند اخلي چې دی د عمل کوي. 58 د انسان په بدن کې د ګردو چې څومره تکلیفونه دي هغه ورکیږي نو ادرار ورسره زیاتیږي. 59 د شیطان پوزه ککړیږي او هغه خفه کوي. 60 لمونځ سړي ته هر وخت لپاره یاد وي. 61 د مرګ نه پرته د بل هر مرض دوا دی. یعنې د مرګ نه پرته له مرګ نه پرته د هر یو مرض دوا ده. 62 د انسان په بدن کې صفرا ختموي. 63 د انسان وږي چې هغه د بعضې کارونو او ستونزو له امله مړې پاتې کېږي وږي کېږي نو هغه مړوي. 64 د دښمن په زړه کې دغه انسان نه زیاته ویره او هیبت پیدا کېږي. 65 د سر او ګیرې سپینوالی وروسته کوي. موږ له وخت نه مخکې ټول سپین ګیرې شولو. 66 د غاښونو درد قراروي. 68 د ذهن صفایي رامنځته کوي. 68 کوم څوک چې په معدې په رنځ اخته وي معده یې قوي کېږي او رنځ یې ختمېږي. 69 د مرۍ د خیرې او بلغم څخه پاکوالی ور په برخه کېږي. 80 د مسواک اعلی مرتبه د خولې پاکول او د الله جل جلاله رضامندي ده. خو د ساینس ډاکټران هم غلي نه دي پاتې شوي، هغوی هم په دې اړه باندې بېلابېلې څېړنې کړي دي او یوه عجیبه څېړنه دا ده چې هغوی وایي چې مسواک یو ډیر لوی او قدرمن شی ده، ځکه دوی وایي چې مسواک د ډیرو مرضونو لپاره دوا ده. ډیر حاکمان او ډاکټران په دې اند باندې دي چې له کومې ورځې نه چې بندګانو مسلمانانو په خاص د رسول پاک سلم امت هغه پرېښی ده، مسواک پرېښی ده، نو له هغې ورځې نه را دې خوا د غاښونو ماهر یا چې ورته ډینټل سرجن ویل کېږي هغه رامنځته شوی. راځئ موږ وګورو چې آیا سنت عین فطرت ده او که څنګه، آیا سنت زموږ په پرمختګ کې یعنی زموږ د ژوند په پرمختګ کې هم اغېزمن ده او که نه؟ بېشکه چې اغېزمن ده، ځکه چې د دې عصر او وخت ډاکټران دا مني چې ډېر اغېزمن ده. یو انجینر خبره کوي، وایي زه په یوه تیاره کې تلمه بهرني ملک ته، نو ما سره یو په سیټ کې یو څوک ناست و، له هغه سره مو ډېر خبرې وکړلې، خو په دې اوږده او طولاني سفر کې دغه سړی چې ما وپېژانده د دې عصر یو لوی د غاښونو ډاکټر او طبیب و. نو هغه چې کله له ما نه رخصتېدو بیا ما ته ویل چې زه تاته یوه تحفه در کوم، نو ما ویل چې خامخا یا به له جب نه څه راباسي یا له بیک نه. خو هغه سړي یوه عجیبه او نادره خبر راته وکړه. ده راته ویل چې زه تاته یوه تحفه در کومه، هغه ډېره قیمتي ده. هغه دا ده چې ته هر وخت د شپې لخوا څه ملې نو مسواک وهه. وایي ما ورته ویلې چې هغه څنګه او ولې؟ وایي ده راته ویل چې کله انسان خوراک وکړي او بیا غرغړه وکړي د انسان په بدن کې او په خاصه توګه په خولو او د غاښونو او د وریو ترمنځ څه مواد پاتې کېږي، تر څو پورې چې د انسان خوله خلاصه وي، خوراک او څښاک کوي، دغه میکروب په هماغه حالت کې پراته وي. خو کله چې د انسان خوله پټه شي د شپې لخوا نو دغه پلازما یا میکروب بیا په اساني سره د انسان په خوله کې چې بنده وي، دغه پلازما خپل کار پیل کوي او د انسان د غاښونو د خرابي لومړنی لامل هم دغه پلازما ده.
بیا یې راته وویل چې یوه خبره بله هم درته کوم کله چې سهار راپورته کېږي مخکې له دې نه چې ورزش او نور شیونه وکړي مسواک استعمالوئ. ما ورته چې بیا ولې؟ ویلې چې ځکه چې انسان کله له خوب نه راپورته کېږي نو د انسان بدن ته نوې هوا داخلیږي، هر هغه میکروبونه چې نوي د انسان بدن ته داخلیږي د مسواک له امله هغه بیا وده نشي کولی. الله دې موږ تاسو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دې مطهرو او پاکو احادیثو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو ته د مسواک توفیق را په نصیب کړي. ډېر ښه شی د قدرمنو زما یو ملګری ډاکټر ده هغه د ما د غاښو معالج یو وخت کې راته ویلي چې تر اوسه پورې په دې 6 کالو کې چې زه سرجن شوی یم او ما ته ډېرې غټې پیښې راځي، خو زه د هغو اموراتو مسؤل یم چې کله اکسیډنټ وسي او څوک ټکر وکړي هغه خلک اکثره د هغوی خولې ته ډېره غټه صدمه رسېږي، خو ما ته تر اوسه پورې 80 پیښې راغلي دي. په 80 کې مې 20 داسې پیښې لیدلي چې د سړي د بدن نور اعضا او هډوکي مات وي خو غاښونه یې نه وي مات. وجه یې دا وي چې د چا په وجب کې ما مسواک موندلی ده او څوک مې د مسواک عامل لیدلی دي هغوی بیا له دغسې غټ ستونزې نه خلاص وي. اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. الله دې موږ ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکو او مطهرو سنتو باندې عمل توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. Like